د لرګو کښتۍ د لرګو کښتۍ ده کښتۍ درسه کمه دی ما مې ورغورځه چې که خلک به راوستلي دي په یخچالو کې مه ګرځه راووځه تا یې د مسجد په دغه پسې ګرځې راته ورته وګوره څه په وایې برېني او ډېر سیری انداز دی انداز دا د ټیټانیک کښتۍ ده ادریس دا به څه وخت سره فعاله کړو نو څه که خوجه پورته کړم دا ګرده دنیا به ویني کنیډین کوپی دا واجه سره نامې زو ارلکسسیا ورکي د اساس نیول تام سو غټکی درسته دا چشتي ما دي دا د وبور غرزول دي بعد لې مرسوي خو صافه مې لا تر غلي شه لا سلام غرزه اصل خدا سدي چې ما برما باندې چکن خطرې راغلي سلامونه صفوای د خیر بیا مې الله سره برابر شه صفوای داوود خان د کاپیان ناسه بکا سار وخت خو نه دی ورته د چرنګ مو بدخابیانو د انډواله سار وخت چې وساته مخالف خوب کړی وساته خدای یار خدای د خپل فضل کې انډوال نو خرچې مشره کړی دی هو زمر دې سره دوار سم انډواله دې چې ما ځاني د خیر سره کاپیان ما پیان پر ډیر کنه دی دا په څلور ساعت سلونیم ساعت مزل نه راځي بس آرام او ډیر مزه دی خیر یا پمبیټ چې مرخه چې پمبیټ چې کچشتي دا پمبیټ بیا د کاپی سره چې وی خوړی کیږي چې دا کاپی سره دا به موږ شو نه په څو ته زما کښونه راوخه مې ډیره او دا مینوالو دا شام راخصي چې سپیریټ دی هغه میدا دا خو نو هغه سناک ورته وای دا چې میدا لاس بخته کی دا غزوانه دا شوکونه جن دا میوزه راوخه کسونه راوخه شابوش کار په مخه وېسه چې دا واسه دا گوشت گلولو راشنایی شکلاله هم آغاز شده بله چیره کارتولان لگره بیده جه نو په فوټویسي کې مو سودا وکړه خیره نو دا د شام راخیستې چې څنګه کار دی خیر بالا نو د میجې په طرف څنګه خیر بالا څنګه روان یم نو اعلان سره ځای کیږي بالا به زو ورور هغه خبر ده چې په مهم شپ سره وتلی دا شی بالا بیا د ښکارا کوس نه درته وایي ما چې ورور څلور ساعته څلور نیم ساعته لاره وه خو د راپورته شپ او موټر مو غوړي موږ لاره غلطه کړې موږ ګرده بدخاب از من لکسس د دایل ته ولاړ دی یا ته ودرې زه کلي وروام آخر شام ونیسئ تاسو ونیسئ زما راځه شام زه به دا پلاجو ګراسي د بل موټر کې به تی ولګې چې زموږ دی او زموږ دی نارام وکړه هغه ځوانان چې دغه شوقونه چې چالان د کې د خیره یا خیرنه کې به خاله برته پر ولم ورور په لاشه لري برته فاتیږي و خیره اول از ما کافي از ما پمبیټم راو پمبیټ لا سار مچای نه شری منوالو چای سم مخصن ډوډۍ نه ده پمبیټ چې ما سم پمبیټ الله کنیډین کوپی سکلیټر پرېږده چې نه یې سکلیټر پرېږده دا موټر ولاړ سړی ور پنچر کې نشاوي کې سختې بسترې کښېنوي سي یو شی دی ګرده یو شی نو مان هم یو شی دی واشنګټن کینګ پونګ دا شی
اجنایا چې پر دغه باندې نوم پر الاده باندې شه په بلا پیاله یا دا شی د لوړ ځای لګي بر چې درا پکې بلا غي وړاندې دا شي دا څه دغه څه درځي پر لاره دغه څه ورکاټ الله چار کوم ګرانګ وکي بلا غره کوم شړنګ څو کا خړنګ څو کا مړنګ څو و بالا خو کار شي نوم کده لکو کده نارو پرکشه شوی مانه ایداس کوم کنيو درځه مخته والله دا غصب عنه درځه مخته تی موټر ودرو نه دا په عادي سره نه تی ودرو دا د یو چخ دی اجي آرام اوس دا سره ورسېدل د خیر سره مانه اوس په وجه شاپوش ماشا بشک اوس نو زو وش پر موږ واره هغه پلار علي تیل بیا ګران سیو د مخ تقریبا 1.7 راله معنا 1.8 اوس ګوره اوس څو تقریبا 1.8 درې وي په خدای خیر به وار اوس نو مجبور یې وراچوه بیا نو څه پکې والا نور سره ووتې معنا د لارې منظرې او شانه سره به درګاه کې د خیر باندې سلامونه یارانو بالاخره دا دی پر لارې معنا روان یو سفر مو دا دی را پیل کړی دی معنا د خبرې معنا شکونه چې لا په چا بشاري ګروپ امین اول دعا کوي چې په خیر ولاړ دعا کوي چې په خیر ورسېږي به شاکه معنا د غزبانه د غیر شوقونه نه دی شک 100 meters, turn left onto Winford Drive. Next left onto Winford Drive. شاکه یارانو بالاخره یاسې ایمرجنسي سټاپ مو وکړې معنا ولاړ معنا څو کرسي دغه کوي معنا تشرګ مشرګ نه ولا دا رقم کسی دی سکه دا نه ګرده مې لا ایسته کلاس د داوود خان داسې موزیک چلنده کړی دی د باندې یخ چې کېږي په صحیح معنا یخ دی ولا راغس داري دی خو نو ښه پېژنې در ما تا ښه پېژنې والله نو داسې سره چېرته بله دغه ځوانان دغه شوقونه ادریس خانو څه وایه په دا لاره کې ښه راپورته لاره ده د وایسته دا نو بله سلامونه یارانو شاید جوړ یاست په خیر یاست بالاخره خپل لوکیشن ته راورسېدلو د خیر دا یاران یې مخته روان یا نور نو هاخوا ته روان یې ځای پیدا کړي موږ نو بله په پسې نه څه کوې لاسونه غورځئ ښه لاسونه هم غورځئ لاسونه خو داسې دی چې ما پر ما باندې چکن خاطرې راغلې په ډاون ټاون کې نه زه ډرایوینګ کوم هغه توریانو سپینانه باندې پېښېږي دا څنګه ځای نه دی دا چکه ځای دا چې ډېر ښایسته طبیعي ښکلا لري ډېر ښایسته چې د انسان روح تازه کوي کوم انسان معنا چې غچ کړي د غچ کوي راسه بالا چې راپورته کړي چې روح نه لري د لیجه راسه هو دا د روح غذا ده افرین دا نو دا منظره ده ماته بیا خوب هم راځي د سمندر په غاړه کې چې خوب وکړې وایي لاس کاله چې عمر زیاتېږي هغه موټر څنګه ورته کړی هغه رقم یې ورته دغه خوا څخه ده او دا به دلته الاوډ نه وي یار دا به دغه دپاره وي دا د ګوډان دی خو بیا پرمیټ غواړي دا پرمیټ به جوړ کړو دا مې دا ډېرې ګټې لري پیسې ورکړه په فامیل کې یو څوک ګوډ وي یا پلار برابر هغه تیم درکوي دا ګوډانو شی به جوړوم د ګوډانو خالي پیدا کوي چې دغه سلا ودره چې راځي تاسو ټیکټ نه درکړي غیر قانوني ضروري هر په قرآن یار ورکړه اس په قرآن وسیله رسول الله بلای شکونه اشوه تل د کمپینګ نه دی لاره دا د ریجو زی تل تلاس دی دا مې د فرق هوملیست کور نه هوملیست دغه څون شایسته صحه ده څنګه ځای ته مې راوسته
فروغ ډبره به څوک نشي تلای ډېر اوږد مزل دی هغه دغه ډبرې در لاندې به کښېنو هغه خښته ده که څه ورته وایي ادریسه هغه سایه چې ده کوم سایه نه لمر پیتاوي ته کښېنه ته سایه خو نیمه سایه نیمه پیتاوي نه ملاچ کم بز لیونیان یاست خلاص ولا خوان کوي ما بز ته څنګه ورځې نو هلته به سایه نه وي زه د ناستې ځای به نه وي دا په څه معنا ځای دی یارانو دا دې ویني چې بیلم باو کې د مینې خاص سره کې دا سروب ده درسته دا چې شته دا مایع دي دا د اوبو غورځول دي بعد مړ شوی دی خو په چې مایان هم ستا په خدای دا ته وګوره غټ مایع کنه بس غټ مایع دی دا د لرګو کښتۍ د لرګو کښتۍ ده د لرګو کښتۍ ده بېشکه ادریس زه هم دا کښتۍ تا جوړه کړې ده او کار یې ورشوه سو شه بس ناګهانه بیا ډم سي بسم الله الرحمن الرحیم پروجیکشن یې یا هر هغه ته معنا معنا یارانه غجیجه سخت وږي یو 2 ساعته لار مو وهلې ده بېشکه نو څه په وایي برېني هو ډېر سیري انداز دی انداز او ډېره مسته هوا ده چې دا ټاپ دوبی سي بیا دغه نور شیان پسې شنه سي بیا ښه خوند کوي ژر ورخطا کړي غابو ته چکني مکني ور واچوئ او دا چې دا د ټیکټانیک کښتۍ ده ادریسه دا به څه وخت سره فعاله کړو ته راواړه چې چالان یې کړو ته راسه ماته یو ګړی دغه ورکړو ډېر مه ورکړه چې شوه مې نه کړې ټلیفون هم راسره دی شوی راځه چالان یې کړه خیر چالانه ډېره نه آفرین دا د ټیټانیک کښتۍ ده موږ راغلي یو او هغه یاران چې د ټیټانیک بریاني خوري دا ادریس ته کښتۍ چالانه که په دغه زنځیرانو تړلې ده مقصد ټلیفون مې داسې کمزوری په لاس کې دی سم یې نه سم والا به وخېږي تر ځا چې بریاني راسه خوري یاران سمه په وکړه منه ورډاکه ډاکه خرچې وکړې د تره زامنو د کس یارانو بیا موږ به دا ډوډۍ وو بیا به ګورو سره کښتۍ ادریسه کمه دی ما مې ورغورځوه وره مې هغه یخ کې پروت ورته ما مې ورغورځوه دا غورځو هغه دی دونه غټ مار دی نه دی په خدا داود خانه جای خواته راسه خواته مزه بیا به لنډۍ به جو خورې لکه هلته چې جای خوړلی انډوال دا نه دا دلته خورا غټ پرمختګ یې پسې راخیستی وایي دا چې د لیا زره والا نږدې ورخرڅ کړی وای یاره او دا یاران دلته ناست چې تاسو وینئ چې عکسونه اخي د خیره بېشکه معنا یې ښکلی دی چیش کوئ دلته دغه ځوانان دغه دلته موږ ریسټ کوو دغه او هلته نږدې په خدای لنډۍ وکړه مانو په خدای نږدې خوړلې وې
او ته بیخي ورته نږدې ورته څنګه تا نه لیدله والله لاسونه پرېولل ما نه لیدل چې شوکه شنه خوړلې څونه به ورته نږدې وې ستا فکر هغه چې زه کښېناستم هغه کې بغل دست چې و دا په قرآن په خدای کمال مې دی دغه سره دا دغه سره نه مال مې دی د برې سره داسې د افغانان دا چې د غذا کې اوسېږي هغه رنګ کاږي نه پاته ونږدې پاته چې متاسفانه اوس به ادریس په هسپتال کې ناست و ما کار مه په لرز او دا تاسو وینئ دا دغه لایس معلومیږي دا داسې صافې اوبه دي دا لاندې ځای نه دی بیخي ډېر ډوب دی خو مګر معلومیږي دا ځای خو لږ ټلیفون نڅولی او دا زینې دي تاسو وینئ د لیور شبکې ما اوس مې ورور پښه مې مشوی سنډواله سرکل به ورلیدلی څو زینې دي دا بیخي ډېر زینې دي معنا د دې لمبا والاړ دی بلا کوایسه هغه خواته نو بلا دغه منظره ده دا سره چیرته اوس کالم راغلی دی او دا داود خان دی بېشک کوم دا چش دی دا خواته ډېره ګرمي ده خلک څه ده نړیوالې پنکې شي بېشکه دا تال برق تبلیه دی دا برق تبلیه دی دا یو دانه به موږ ته سم راوباسو دا په باد باندې جوړه او کاناډا ډېر باد لري ولا باد لري ډېر مشنان کښې دا برق تولید کوي ولا دا ډېر برق تولیدوي باره اوس او هغه ځوان تاسو وینئ چې ولته ناست دی نو پوهیم چې ذکر کوي پیتاوي کوي چش کوي انډوال او دغه دی دلته مایان نیسي دا دلته مایان هم جي او چې مایان نیسي لایسنس بیا اخلي او په خدای لایسنس ته هیڅ کار نه څه کوي په خدای لایسنس نیول تام څو غټه کوي دا وینئ تاسو وینئ دغه عجیب ځوان ناست دی عجیب نون ته توبه خدای بالاخره دا راغله ورتاک سلامونه یارانو بالاخره مسجد ته راورسېدلو والله یاره دغه دی قربان ښایسته مسجد دی دا زما ښایسته مسجد دی انډواله چیرې راغلی د خیر کینګسټن ته که څه بل دوه نیم ساعته لاره وه هغه د کوچني ټکټر چیچی د ټکټر چیچی والله دا نو په صحیح معنا والله ښایسته مسجد ته جوړ کړی خدای دې د خیر کې ورته چاره وجوړ کړی خدای ثوابونه ډېر ورکړي ایو مسلم انډواله اوس به ورسو لمونځونه به وکړو مسافرانه لمونځ به وکړو دلته معنا وه سګرېټ نه مسافرانه لمونځ به وکړو د خیره سره څنګه کار دی اوس خو مسافر شو مسجد دی تال څنګه دی واخه دا دی اول به د $1 واچ کم یو راخی وس دا سره شروع دغه کلچه راخی دغه کلچه سیر واچو بیا څلور شو ار دا دی ګوره مې خلاص ار سپوای ټیکنالوژي چی دا مر در جدو د مخ بلا شان او نه دا انګلیش چې مې زاره ادرس دا بیا ګوره مسجد ګوره دا تر واوزه دا اوس مسجد دی مسجد څه دغه جوړ کړي درزق شهر دلته ته کم ملګر چې شاماران مالته ولاړ یو تور شامار یو سپین
هر داره اشپزخانه هم نه دا ولا په صحیح معنا ځای دی چې که خلک به راوستلي دی په یخچالو کې مه ګرځه راووځه تا یې د مسجد په دغه پسې ګرځې راته ورته ګوره دا جمع خلکو سره به ژوند دی دا بل ګوټ بیا ګوره زما کارت پر ټاپ کوم ولا دا واجه سره نه زو ار لکسس ورکي اوی لګا ته پورې را چیرته ته خو را چیرته سخت جزانه شي دا غول زوره بوس لاس پانتینګ دا نه پر هوا خو څه خلک نه وړي پنجاب ورته کښېږده تا په کاریږي مه مونیا جبرو پتا if your places take it item lived for a long time will be given away or دا بره بیرته غورځي نو خو ویې غورځول هلته کښېږده یاره پارشیجي کار دی دا څه خراب کار مونه وستلی دی د پروجې یخچالو څه دغه راوړي یو ښکاره دا بس ما سره خلک دغه وکړي زموږ نومونه یې خوش کړي نو تا ته چا ویل چې ته پر تخته وغورځې دا د خرابکار زامنو کښېږدي دا په قرآن ګرده راغلي چې زغله درې وایي دا نه د پاکه ده اوس پاکه سوه په خدای علیشا ډونیشن شروع کړی دی انډواله بیا د دا کښېږده ښکل خره جوی وی د بل په دغه اشپزخانه کې اختر یې خو د جای پر ځای چې موږ ورسره ډونیشن وکړو دی د ګوره زامن پکښې اخته دي زموږ هغه نو څه کوې خوجه پورته کړم دا ګرده دنیا به ویني دا به ګرده دنیا به ویني نه معنا داسې خلک راغلي ویني نه ګرده پکښې راځي اول تازه پکښې رانه ونیا که چې پرېږدم شاکه ادریس خانه څنګه څو خلاص ومېله ادریس خانه ولا الله بس پای ته ورسول کور خاط سره ولا پر شوخ راورسېدو ماشال مانځه ته ساعت پرې وسره شم مزه نه ستړي کړه ټایټ الله په ځم ځانم راپور معنا خوان یې وکړه شاکه دا ځوان وینئ تاسو نن غیر حاضرو والغيبة نروك لاس راك لاس راك وعليكم السلام بخير بيداره ولا غير حاضر اجلکسیز پر دغه نوې نوم چې شوی اجلکسیز نو اوس انشاءالله بیا بل میله به کور سره مله دا دې راورسېدلو ماښام اذانو ته انشاءالله بیا به هغه دی د خیر سره په بله ویډیو کې به انشاءالله بیا نور توضیحات و منظرې و عشقونه به در ښکاره کړو د خیر
نو خدای جو کې چې دغه ولاګ مو د خوشو ورګرځېدلی د خدای په امان ښې چارې او مهمه خبره چې معنا یوټیوب هېر نه کړئ باید سبسکرایب یې کړئ مننه جار سم